د خپلواکۍ د څلورمې جبهې د بولندوی لوی خان میرزمان خان د کورنۍ په استازولۍ محترم خالد خان زماني ته بلنه ورکوم چې دریځ ته راشي او د موضوع په تړاو خپل پیغام ولولي. محترم خالد خان زماني. لوی بخښونکي خدای په نامه سپېڅلې نامه د کونړونو د محترم مجاهد والي شجاع الملک جلاله په اجازه محترم هیوادمل صاحب، رفیع صاحب، جندر صاحب، لیوال صاحب، محترم سلیم صاحب، محترم شاه محمد خان زماني، محترم هیوادمل صاحب، رفیع صاحب او نورو ټولو هغه ملګرو ته چې د محترم مجاهد غازي مولانا اخلاص غونډې ته تشریف راوړی هرکلی وایي. د زماني کورنۍ د مشر محترم محمد ارسلان زماني پیغام، مولانا عبدالخالق اخلاص د لمانځنې په غونډه کې د غازي میرزمان خان د کورنۍ د مبارکۍ پیغام. د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې د هېواد د تاریخ لیکې د یو وتلي څېرې یو فاضل شاعر یو نظامي کارو چارپو او د ارنوی غزا یو غازي ملي مبارز مولانا عبدالخالق اخلاص لمانځنه په کونړ کې کیږي. د اخلاص صاحب ځانګړتیا دا وه چې د انګریزانو سره د استقلال د جګړې نه وروسته د افغاني نوزت د پلویتوب او د بقا دپاره د ګوډ ملا په مقابل کې د منګلو په جګړه کې هم فعاله برخه واخیسته او د هغه تر څنګ د دغه دواړو جګړو د سترګو لیدلي حالات په پوره او ایماندارۍ سره یو مهمو تاریخي کتابونو استقلال امانیه او سیف الامان په بڼه خپلو راتلونکو نسلونو ته پاتې کړو. زه د غازي میرزمان خان د کورنۍ په استازیتوب د کونړ ټولو خلکو او په خاصه توګه تاسې د لوی ننګرهار د سیمې بااحساسه او د هېوادپاله ځوانانو ته مبارکي وایم چې د دغه ملي او مبارز فرهنګي شخصیت د قدردانۍ دپاره مودا پرتنینه غونډه جوړه کړې ده. مولانا عبدالخالق اخلاص زمونږ د کونړ د دیوس په سیمه کې پیدا شوی. مونږ صرف دونه ویو چې مولانا عبدالخالق اخلاص یو مجاهد شخصیت و. دې حول د خپل نفس سره جهاد کړی او بیا د وطن د ازادۍ دپاره ځان تیار کړی و او د ارنوی په غزا کې د کونړ د خلکو د باشهامته خلکو سره د انګریزانو په ضد باندې جهاد کړی او انګریزان یې د دې خاورې نه ایستلي دي او د ارنوی غزا چې دی وکړې دا یو مهم جنګ د افغانستان په تاریخ کې دی. دا هغه جنګ دی چې افغانستان یې ازادۍ ته رسولی دی. دا هغه جنګ دی چې ډېر استثمارګران د هغې نه په پښو غورځېدلي دي او هغه استثمارګران له منځه تللي دي. عبدالخالق اخلاص او غازي میرزمان خان لوی خان د کونړ دا د ارنوی غازیانو په هغه وخت کې چې په افغانستان کې ډېر داسې یو تعداد خلک وو چې هغې په وطن مینان نه وو، هغې شکستونه خوړلي. یوازینۍ جبهه د کونړ جبهه ده، د ارنوی جبهه ده چې افغانستان یې ازادۍ ته رسولی دی او هغه شخصیتونه او نوزتونه چې په پاکستان کې په انګلیس برطانوي کې دی هلته وو د هغې دپاره یو ښایسته مثال. نو موږ تاسو باید په هر وخت کې په هر زمان کې د مولوي عبدالخالق اخلاص او د دې هغه مبارزو مجاهدو شخصیتونو دپاره غونډې جوړې کړو او موږ د دې دپاره چې د افغانستان نوم د منځه نه لاړ نه شي. هر خارجي قدرت، هر استثمارګر، هر هغه څوک چې په افغانستان باندې یرغل کوي د هغې دپاره په متحده شکل او په یو ځای باندې موږ تاسو د الله د کتاب لاندې جهاد وکړو او هغه خلک د افغانستان نه وباسو. ډېره مننه. د خالد خان زماني نه مننه. په امریکا کې میشت افغان لیکوال محترم ډاکټر عبدالرحمن زماني هم پیغام راستولی دی. مننه دې کوو او ورسره یادولې ده چې هغه د اخلاص صاحب په مقالو ناچاپو اثارو بوخت دی او غواړي چې په دغه برخه کې خپله برخه وپالي. له ډاکټر عبدالرحمن زماني نه مننه او د هغه قلم او فکر دواړه تا غواړو.